همیشه دا باید ټول اوریدونکي په دې باندې پوه شي او موږ او تاسې باید دا آګاهي ولرو چې اسلام د نظام طرفدار دی، د نظم طرفدار دی، ورسره د ډیسپلین طرفدار دی، د ترتیب طرفدار دی. اسلام حتی د ډیرو کوچنۍ مسایلو دپاره، د جزئی مسایلو دپاره یو قانون لري، چوکاټ لري، یو ضابطه حیات لري. دا به وی، دا به نه وی. اجرایه قوه، قضایه قوه، مقننه قوه. دغه طریقې دا ټول د رسول علیه السلام په وخت کې شروع شوي دي، او کله هم چې د دغې چارچوب نه به څوک ووتل، موږ دا درې قواوې موجودې، خپل اجراات یې کول. که چېرته به څوک د دغې قوانینو نه ووتل، سرپیچي به وکړه، سرغړونه به وکړله، نو دفتن نظام موجود و، سیستم موجود و، په هغې فلټر کې چې به یې واچول، هر شی چې به ورته ننګونه او بد ښکاره شو، د هغې اصلاح به کېدل. کله چې درې قواوې موجودې دي او رسول علیه السلام د دې د ترتیب او ترکیب جوړ کړی دی، هر څوک چې د دې نه ووتلو، موږ باید دفتن هغه اجرات وکړو کوم چې نبي کریم علیه السلام د هغې بنیاد شوی. شهیدانو کور دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو